باندې فکر کوم تاسو اوس مصروف هم یاستئ. ښه نو دوستانو اوس تاسې نو دا لطف وکئ دا بحث به لږ سره را جدي کړو. تر اوسه پورې خو بحث تر ډېره بریده پورې په اوله کې په نصیحتونو را څرخېده او وروسته بیا نو لږ داسې سره مړ غوندې شو. په هر صورت دغه نور دوستان دی خدای دې وکړي چې اجازه راکړي دوی هم او رانه خفه نه شي چې زه لږ ډېر وخت ونیسمه. قرار صاحب د طالبانو او پاکستان ترمنځ اوسنۍ جګړه ډېر ابعاد لري، خو یو بود یې دا هم دی ویل کېږي پاکستان غواړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه 30 کیلومتره بفر زون جوړ کړي او د دې بفر زون د جوړېدو لپاره دغه علایم یې موږ اوس وینو. په خوست کې د لنډرو، سودکو، ببرک تاڼې سیمې خالي شوې، مګر د هغو سیمو خلک اجازه نه لري چې یا پر فیسبوک خپل ویر وکړي او یا دا ولیکي د مستربل شاوخوا دا ټوله سیمې او یا دا ولیکي چې موږ له دغو سیمو راوکوچېدو او همغلته پاکستان عملا رامخکې شوی دی، له ازغن تار راوښتی دی. دا زما دقیق معلومات دي. په ځاځي میدان کې هم همدغسې کار شوی دی. په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم هغه سیمې چې ډیورنډ کرښې ته بیخي نږدې دي هغه سیمې خالي شوي دي. د کونړ اسداباد خالي شو، سرکاڼو، کامدیش، برکې مټال په دې کې هم ډیری کلي خالي شوه. ښایي دا لړۍ پکتیکا کې هم ځینې سیمې دغسې شوي دي. ښایي دا لړۍ داسې ورو ورو تر زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او تر فراه هم وغځېږي. یو کال وړاندې ما او انګار صاحب پر دې باندې بحث کړی و او په هغه بحث کې ته هم ګډونوال وې او د تایید مهر دې هم پرې لګولی و. همدغه د بفر زون خبره موږ هغه وخت وکړه، ځینې خلکو وخندل، خو اوس همدا خبره 2 اونۍ وړاندې د شهباز شریف سلاکار رانا ثناء الله هم وکړه او بیا یې 1 اونۍ وروسته خپل همدغه خبره بیرته واخیسته. قرار صاحب پوښتنه دا ده، لومړی خو دا بفر زون څه معنی دا ښه تشریح کړه چې دا خلک یو دا خلک لاندې کسان ټول پرې پوه شي. بفر زون جوړ شو، بیرته یې بیا د افغانستان برخه راګرځولی شو، بیرته کنټرول پرې ترلاسه کولی شو او که نه پر دې راته وغږېږه. او بل رانا ثناء الله خپله خبره بیرته ولې واخیسته؟ پلان ترې افشا شوی و، له وخته مخکې یې کړې وه، که د دوی دغه پلان مطلق نور کینسل شو ولې بیرته واخیسته؟ مهرباني قرار صاحب. ګوره اول خو دا ده چې زموږ په نسب باندې دا وروستی نقطه نه ده، وروستی هدف نه ده. یعنې پاکستان کیسه چې ده په بفرزون مفرزون نه خلاصه کېږي. پاکستان ما وویل دا یو بود دی، ما وویل ډېر ابعاد لري خو یو بود یې دا هم دی. یعنې یو مرحله یو سټپ دا شی دی او پاکستان چې ده د افغانستان تر بشپړ هضمولو په کم څه نه قانع کېږي. پاکستان د اوس هم په افغانستان باندې غیر مستقیم اشغال لري، خو د غیر مستقیم اشغال هغه دا ده ستونزه یې دا ده چې که هر وخت افغانانو د طالبانو په مقابل کې یا قیام وکړ یا طالب په یو بله توطیه کې له منځه ولاړ، نو د پاکستان د غیر مستقیم اشغال له منځه ځي. نو دوی کوشش کوي چې تر دغه غیر مستقیم اشغال لاندې لږ تر لږه یوه برخه د اوس لپاره دوی تر مستقیم اشغال لاندې راولي او په دې کې دوی خو ظاهرا دې ته بفر زون د سکیورټي له لحاظه ورکوي، خو حقیقت دلته حقیقي اهداف د دوی سکیورټي نه دي. حقیقي اهداف د دوی چې دي البته اقتصادي اهداف ورسره دي، د معدنیاتو د کنټرول اهداف ورسره دي، عمدتا اقتصادي اهداف دي او د افغانستان د جغرافیې د اشغال هدف ده. بفر زون چې ده دا بفر هغه ته وایي عایق ته وایي په اصطلاح یا حایل ته وایي. دا موږ تاسې په دیوالو کې نه داسې دغه ورکوو دي، کله چې غواړو چې ایسولیشن یې وکړو د دیوالونو هغه په افغانستان کې یو قسم چې ورکوي دیوالونو منځ ته چې شیشه ورکوي چې یخ ورنه تیر نه شي. دغه د دیوال په منځ کې چې هغه کوم عایق موږ ورکوو فوم، دغه فوم ته بفر وایي. کاک ورته وایي قرار صاحب، کاک. او هغه کاغذ ته کاک وایي، لیکن دغه شي ته د فوم ته دغه کاک ته دې ته بیا بډګار خیر اوسې دغه شي ته بفر وایي. بفر په دې معنی چې کله د دوو لورو ترمنځ د ټکر خطر وي، به یې دې لپاره چې د ټکر مخامخ ونه سي او یا د ټکر بیخي مخه ونیول سي، د دوی ترمنځ یو بفر زون جوړیږي چې دوی یو بل ته مستقیم لاسرسی ونه لري.
دا خو اوس د افغانستان او پاکستان په کرښه باندې به د دواړو خواو سرتیري پراته ظاهرا دوی دا هغه داسې جوړه کړې دا صحنه چې هخوا ته سرتیري دی خوا سرتیري دوی هره ورځ سره نښتي یو د بل تر ګریوانو ته یې لاسونه وراچولي تر دې دا ښه ده چې په منځ کې یوه سیمه جوړه کړو خالي چې دا هغه نه ګوري هغه دا نه ګوري یو بل سره به ټکر نه کوي دا په لویه کې افغانستان دلته څو لیاره د بفر زون دوی پخوا جوړ کړي وو انګریزانو جوړ کړي وو یو خو یې افغانستان د روس او دغه وخت د برېټانیا ترمنځ د بفر زون حیثیت ورکړی و افغانستان روسانو تزاري روسیې او لوی برېټانیې دوی په خپلو کې دا فیصله سره وکړه چې افغانستان په نامه دغه سټیټ چې دی دغه هیواد چې دی دا به موږ ته د بفر زون حیثیت لري بفر زون دا معنا چې نه به ستا د نفوذ ساحه نه به زما د نفوذ ساحه یعنې مستقیمه مداخله به یو هم نه پکې کوو او خپل کلتوري مداخله او کلتوري نفوذ او دا شیان که ساتو دا پروا نه لري افغانستان په دې شکل په سلګونو کاله پاته سو بیا تر افغانستان راوروسته یو بل بفر زون انګریزانو جوړ کړی و چې هغه د قبایلي سیمه وه د قبایلو سیمه هم دوی د لوی برېټانیا او د افغانستان ترمنځ دوهم بفر زون جوړ کړی و چې په دې بفر زون کې به هم قانون نه وي په دې کې به حاکمیت نه وي په دې کې به خلک به چې پوره سټیزن نه وي آزاد قبایل هغه وخت کې ورته ویل چې دوی بیخي آزاد ول یعنې د افغانستان طبیعت هم درلود د پاکستان هم درلود او ګرد ورد سره ګرځېدل او په حرکت باندې هم بندیز نه و دا رقم خو دا سیمه یې ټوله بفر زون ګڼله دا یې دې په خاطر چې روسیه او برېټانیا په خپلو کې مخامخ ټکر ونه کړي او په داخل کې د افغانستان حکومت او برېټانیا په خپلو کې مخامخ سره مخامخ نشي نو دلته به په منځ کې قبایل او قبایل به ورور دروز به بنا کړی خو بفر زون ده نو دا په دې شکل باندې و اوس خو هغه کله چې طالبانو تر سقوط وروسته خو قبایل پاکستان لاندې کړل قبایل یې د پاکستان تر حاکمیت لاندې راوستل ازادي یې ځینې واخیسته هغه د بفر زون حیثیت یې ور ختم کړ ښه نو اوس خو بفر زون ته خو ضرورت شته که نشته د قبایلو نه خو هغه حیثیت واخیست اوس یې دا بفر زون د افغانستان طرف ته راوړاندې کړ دا عایق زون دا بیلونکی زون دی د افغانستان طرف ته راوړاندې کړ دا په دې بهانه چې په کابل کې خو د موږ دښمن سټیټ دی دوی په نسبت باندې خو طالب هم ظاهرا د دښمن حیثیت دوی ورکوي نو دې لپاره چې دښمن او د دښمن ترمنځ خو په منځ کې باید یو عایق زون وي چې دوی یو بل ته لاسرسی پیدا نه کړي نو په دغه بهانه باندې موږ تاسې وایو چې دا د کابل کې ناست خلک چې دي دا دوی خپل د فضل الرحمن د ګوند غړي دا دښمنان خو یې څه کوي په دوستانو کې هم داسې دوستان نشي پیدا کېدای داسې زه او ثاقب سره دوستان یو قرار صاحب په بخښنې سره آیا دغه بفر زون د جوړېدو اوازې چې دي په دې کې به ستاسو په طالب ورسره همغږی وي که همغږی وي په کوم دلیل په کوم دلیل ما کوله دا زه او ثاقب سره ملګري دوستان یو که نه خو زه چې په ثاقب باندې یو وار وکړم ثاقب به څه کوي را سره خو وار به را باندې کوي که نه خو د دوستانو ترمنځ هم چې یو تریخوالی هغه راسي جګړه راسي او په بل وار کوي دا خو ظاهرا دوی وایي چې دا طالبان او پاکستان سره دښمنان دي دا خو په دا دښمني کې لا یو په بل وار نه کوي دا خو په دا دښمني کې دا یو بل دښمنان ګڼل کېږي یو وار پې کوي یا بل دعا یې ورته کوي یو وار پې کوي او بل دعا یې ورته پې کوي نو هدف دا دی چې طالب چې دی د دوی دښمن نه دی او دې بفر زون ته هېڅ ضرورت نشته ځکه ضرورت نشته چې په افغانستان کې هم ستا حکومت دی او ځکه ضرورت نشته چې ټي ټي پي خو ټوله هغه طرف ته پرته ده ټي ټي پي خو ټوله په قبایلو کې پرته ده کیمپونه صحیح ده تا هلته په افغانستان کې ورته جوړ کړي کورونه دې هلته اچولي دي لیکن د دوی جنګیالي خو ټول په خیبر ایجنسي او په هغه کې ګرځي دا اوس ټوله ټي ټي پي هغه طرف ته ګرځي او بیا ټي ټي پي خو راغلې له هغه طرفه ده نو دا د بفر زون خبره چې ده دا یوازې او یوازې په افغانستان کې د رامخته کېدلو په خاطر دی د دې څو هدفه دي زه به یې لنډ درته ووایم یو خو دا ده چې دا کومې سیمې کې دوی رامخته کېږي دا اکثره هغه سیمې دي چې په هغې کې معدنیات دي مثلا د کونړ او د نورستان سیمه چې ده دا اکثره د قیمتي کاڼي په دغه سیمه کې دي معدنیات دي دغه ته دوی راوړاندې کېږي او کونړ قرار صاحب د لیتیمو په حساب د افغانستان تر ټولو غني ولایت دی خیر اوسې او دوی خو هلته له امریکایانو سره وعده کړې ده چې موږ د لیتیم قرارداد تاسو ته درکوو ځکه لیتیم چې دی د امریکایانو تر ټولو غټ ضرورت ته اوس لیتیم دی دلته هغه راغی خواجه آصف راغی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف راغی ټرمپ ته یې د افغانستان قیمتي کاڼي په تحفه کې ورکړل دوه قرارداد یې له ټرمپ له امریکا واخیستل چې یو د افغانستان د معدنیاتو قرارداد ده او بل د افغانستان د ترهګرۍ د جګړې قرارداد ده ترهګرۍ جګړه همدا ده چې دوی په بانه جوړوي ترهګر به خپله جوړوي بیا به ترهګر افرازوي بیا به د ترهګرو په تعقیب ورځي دوی به خاوره نیسي او هغه خاورې به نیسي چېرته چې معدنیات دي چېرته چې لیتیم دي او چېرته چې اوبه دي
اوس دوی راولاړ شول په کونړ باندې په نورستان باندې ځکه ډېر فشار دوی اچولی دی چې په دې امتداد باندې یو خو معدنیات پراته دي، دوم دا ده چې دلته د اوبو حوزه ده، د کونړ د سیند حوزه ده، هسې له دې دوی تشویش لري چې په افغانستان کې مشروع حکومت راسي په دې باندې سرمایه ګذاري کوي، دا ځینې کنټرولوي. دریم دا ده چې کونړ، نورستان، بدخشان، واخان دا ټوله یوه پټاره ده چې هلته له کشمیر او بلوچستان سره مغل لري او دوی په دغې سیمه باندې د سوق الجیشي له سوق الجیشي لحاظه هم ډېره تکیه کوي او له اقتصادي لحاظ هم ډېرې پیسترګې دي چې دا سیمه که دوی کنټرول کړي، دوی قبضه کړي، نو دوی کولی شي چې دغه وکړي، دوی کولی دا سیمه لاسته راوړي. بله دا خبره دا چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر وخت جګړه کونړ داسې سیمه ده د جهاد په وخت کې هم اولنی ولایت چې پنجابیانو سقوط کړ په خپله ګټه هغه د کونړ ولایت و. دا ځکه چې کونړ داسې سیمه ده چې د هغې ساتل له دې طرفه مشکله دي، له هغه طرفه اسانه دي. زه خو په دې باندې عملا هلته په جغرافیه کې ډېر نه پوهېږم، خو د هغه همداسې ده چې له هغه طرفه له پاکستان له طرفه د کونړ باندې حمله اسانه ده، خو له دې طرفه یې ساتل مشکله دي. حتی روسان په افغانستان کې لا موجود وو چې کونړ ولایت سقوط وکړ، دا په دې خاطر چې د دوی رسد کونړ ته ډېر زیات مشکله و. نو پاکستانیان په دې باندې پوهېږي چې دا نقطه که په نظامي لحاظ هم دی ونیسي، د دې بیرته افغانستان ته په جګړه باندې نیول دا تقریبا ناممکنه دي. ښه، اوس بله خبره په دې کې دا ده چې په کټواز کې هم د تیلو حوزه ده، هلته په پکتیکا کې هم دوی یوه ولسوالۍ رامخکې شوي دي. د کټواز د تیلو حوزه چې ده د پکتیکا دا د وزیرستان د تیلو له حوزې سره مشترکه ده. دلته هم دوی د تیلو قرارداد له امریکایانو سره کړی دی. دا اوس ما درته وویل چې 1.7 بلیونه د معدنیاتو قراردادونه یې له امریکایانو سره کړي دي، په دې کې دا مسایل شامل دي پکې. نو د پکتیکا د تیلو حوزه ده، داسې په هلمند کې هم په کومه سیمه کې دوی رامخکې کېږي، هغلته هم د معدنیات دي، بالخصوص د قیمتي تیږو د مرمرو د شیانو کانونه دي، په دې په هغه امتداد باندې دوی رامخته کېږي. نو لنډه خبره دا چې دوی په دې کې هم اقتصادي اهداف لري، هم امنیتي اهداف لري. د استراتیژیک ډیپت پالیسي هم دا ده چې پاکستان عقبي جبهه ولري. که چېرته کشمیر د پاکستان خو یو ډېر غټ ضعف دا ده چې پاکستان داسې نری تړانګه پروت ده او هندوستان که چېرته په پاکستان حمله وکړي، په د خېټه کې پاکستان غوڅولی شي ډېر په اسانه باندې. پاکستان له کلونو په دې فکر کې ده چې که چېرته هندوستان په پاکستان باندې حمله کله کوي، نو د پاکستان فوج باید د افغانستان په خپل کنټرول کې ولري چې د عقب نشینۍ لپاره له افغانستانه استفاده وکړي. او کومه سیمه چې بهترینه د عقب نشینۍ سیمه ده هغه هم دغه د موږ تاسې ختیځ او د کونړ په امتداد سیمه ده. دا ټول مسایل پکې شامل دي. یوه وروستۍ خبره دا ده، د دې خاورې نیول پاکستان ته یو بله ګټه هم کوي چې سبا زه ورته بېرته دا خاوره ځینې غواړو، دی به راته وایي چې که صحیح ده خاوره در سره در کومه، خو راځه چې هغه وکړو، راځه چې په خاوره باندې خبره سره وکړو. بیا به ته په ډیورنډ باندې هم ورسره خبره کوې، ځکه خو بیا خو نو د ده تیاره خاوره په لاس کې ده که نه. لکه یو سړي چې یو پره کمه وي، پرې خو به هم کړي، په پره کې چې وروره کومه پره نه وي در سره، د تا سره یو پره کمه ده، د په لاس کې یو پره زیاته ده، نو دی خو بیا بله پره میدان ته درته راغورځوي، دی درته وایي چې وروره خاوره دې غواړې، ډیورنډ دې غواړې، راسه چې دغه در امضا یې کړمه. دغه خاوره که غواړې زه ماته ډیورنډ را امضا کوې. هدف مې دا دی چې راصاحب هغه د ایران حسنالله خبره هم له یاده ونه وځي. هغه ولې له خپل دریځه په شا شو چې یوه اونۍ یې ټویټ وکړ د بفر زون اړوند او په بله اونۍ کې یې بیرته واخیسته. دا پلان مخکې له مخکې ترې افشا شو، پلان یې کینسل کړ بیخي. ولې؟ زه په دې کې زه وایم چې کېدای شي تر هغه بفر زون یې غټ پلان یو، بل دا ده چې پاکستانیان دا کار په داسې شکل باندې کول غواړي. سره هغه عمران خان چې کومه خبره کوله د اسلامیک سټیټ جوړول، ستاسو په اند خبره شاید تر هغې پورې وي؟ هغه خو د عمران خان پلان و، زه نه پوهېږم چې هغه پلان په دې رژیم کې تعقیبېږي که نه. خو دا خبره خو ما په اول کې درته وکړه چې پاکستان پلان د ټول افغانستان اشغال ده. دا د بوټو په وخت کې چې دوی کله اټوم جوړاوه، له دوی سره یو بل بحث چې د اټوم له جوړېدلو سره مطرح شوی و د بوټو په وخت کې، هغه هم دا و چې موږ نړۍ باید په دې قانع کړو چې د روس په مقابل کې په هغه وخت کې خو روس یو غټ خطر و غربي نړۍ ته، آزادې نړۍ ته، چې که تاسې غواړئ چې د روس مخه ونیسئ، افغانستان باید د پاکستان تر تسلط لاندې راسي. د دوی تصور په دې کې څه شی و؟ د پاکستانیانو د دوی خبره دا وله چې د پاکستان فوج ډېر غټ فوج ده او د پاکستان منابع ډېر کمزوري منابع دي. غټ فوجونه په ډېرو غټو منابعو ساتل کېدای شي. نو که چېرته پاکستان غواړي چې خپل فوج غټ فوج وساتي،
پاکستان مجبور دی چې افغانستان جغرافیه هم د ځان سره الحاق کړي، ځکه چې په دې یوازې د پاکستان په جغرافیه کې دومره ریسورسز نشته چې پاکستان غوندې غټ فوج دې پې وساتلی شي. نو هم د بشري قوت لپاره د ورکړې لپاره او هم د مالی او د اقتصادي دغه لپاره د پاکستان د فوج د اکمال لپاره د جغرافیې پراخېدل دا د پاکستان په ګټه دي او دا د پاکستان هدف دی. نو هغه خو پخواني اهداف دي، هغه خو به تعقیبوي، خو پاکستان یې په داسې شکل نه تعقیبوي چې دا د لکه اسرائیلو چې پلان جوړ کړی اوس په اولو 500 کلو کې به دوی د اسرائیلو سټیټ رامنځته کوي او په 250 کلو کې به دوی د دجلې او د هغه ترمنځ سیمه ټوله اشغالوي. دغه اول هدف یې ترلاسه کړی، دا دوم هدف یې لږ ډیلی سو، خو دا کار ورته کوي سوکه سوکه لګیا دي. دا اوس د ټولې سیمې په آرډر باندې کار کوي. د ایران د وهلو یو غټ هدف دا دی چې دوی په سیمه کې نور اسرائیلي سټیټ ته توسعه ورکړي. دا اوس د لبنان د اشغال پلان لري، د سیریې د اشغال پلان لري او ډېرې د حالات دې ته جوړ کړي د سیریې او لبنان رښتیا دوی ته سقوط وکړي. خو خبره د پاکستان هم په همدې شکل ده، یعنې دا پلان چې ده دا د 15 کلو پلان نه ده. دا پلان طبیعي ده چې وخت اخلي، داسې یو نسل وخت به واخلي، 2 نسله وخت به واخلي، خو پاکستانیان د خپل پلان په وړاندې ډېر کانسټنټلی ډېر منظم دی، خپل پلان په طرف باندې روان دي. قرار صاحب په همدې مورد زه یو پوښتنه لرم ثاقب صاحب، اجازه ده؟ مهرباني تر یادای ورو مهرباني. قرار صاحب محترم، دغه د بفر زون یا د دوی دغه اتا تاسو اوس ډېر ښه تشریح کړ چې دغه پلان اتا د افغانستان څخه چې منځنۍ اسیا ته تر رسیدو خوبونه دي یا دغه اسلامیک سټیټ دلته یو د سیمې په ساته به دا پوښتنه وي، څه فکر کوئ چې د نړیوالو سیاستونو په محراق کې به دغه د روسیې او د چین ستراتیژیک روابط د پاکستان سره او بیرته بیا د پاکستان یا د غربیانو دغه کومه برنامه چې ده دا بیرته په تقابل په ټکر کې واقع کېږي، روسیه او چین به همداسې کینی یا څومره امکانات لري چې د دغې پلان مخه ونیولی شي او یا نشي کولی چې ونیولی شي په فیلډ کې ګراوند کې امکانات نه لري او که نه غواړي، که دغې باندې لږه رڼا واچوئ. ډېره مننه. پورې داسې پاکستان په دې لکې ده چې یوازې ملیټري مایټ نه لري، ملیټري قوت نه لري، یوازې دا نه چې د نړۍ اووم اټومي قوت دی. پاکستان ډیر قوي ډیپلوماټیکه دستګاه لري او ډیر قوي ډیپلوماټیک سپورټ لري، او ډیپلوماټیک سپورټ هم دا معنا نه لري چې دوی عملا دا اوس ډیر قوي ډیپلوماتان لري. ډیپلوماټیک عمق بیا بل شی دی چې مثلا یو هیواد په بل هیواد کې له ډیر پخوا ډیر قوي داخلي نفوذ لري. مثلا برېټانیا د پاکستانی وزیران دي پکې، پاکستانی پارلمان غړي دي پکې، د لندن ښارواله پاکستانی ده، تر دې لیول پورې خلک ښاروال او هلته نور یعنې ډېر مخور خلک دي. په امریکا کې ډېر ویلتي پاکستانیان ډېر غټ ګروپ ته او ډېر زیات پیسه داره دي. په واشنګټن کې د 100,000 نفرو غونډه وکړه، تر دې حده پورې دغه د انیبلډ خلک دي. په پاکستان کې مذهبي کمیونټیان ټول دوی کنټرول کړي. په کاناډا کې پاکستانیان دومره قوي دي، دا اوس د بي سي مسلم اسوسییشن ده یا د کاناډا د مسلمانانو ټولنه ده، په دې کې په رهبري کې ټول پاکستانیان دي او دا ټول د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان دي. دوی ډېره قوي پبلک ډیپلوماسي لري. نو پاکستان چې ده درسته ده چې په نظامي لحاظ یا مثلا په د لوی قدرتونو په منځ کې راځي، کله کله د یو له ګټو سره په ټکر کې راځي، کله د بل، خو دوی د ډیپلوماسۍ په زور باندې بیرته دا وضعیت بیلنس کوي. لکه دا اوس وضعیت مثلا د ایران او د سعودي ترمنځ سره له دې چې ایران او سعودي جنګ ته ولوېدل او دوی د سعودي سره دا تړون درلود چې که په سعودي حمله وسوه دا پاکستان حمله ده، لیکن په دې وتوانېدل چې سعودیان په دې قانع کړي چې موږ له ایران سره ستاسو سالسي غواړو، یعنې دې په ځای چې پاکستان د ایران او د امریکې په جنګ کې عملا طرف شي او ایران یې د یو طرف په حیث په رسمیت وپېژني او جګړه ورسره اعلان کړي. ایران هم دې ته حاضر ده چې پاکستان ته اوس د سالسي رول ورکړي او غرب هم دې شي ته تنږدي چې پاکستان ته د ایران او د امریکې په جګړه کې د درېیمګړي رول ورکړي. دغسې د سږ کال یو مقاله د په ډیپلوماټ کې یو چا لیکلې وه، یو امریکایي لیکوال لیکلې وه د پاکستان د سږ کلنۍ ډیپلوماسۍ په اړه. لیکلي وو چې پاکستان د هنري کسنجر د وخت
د ډیپلوماسۍ مثال را ژوندی کړ، نمونه یې را ژوندی کړه. دوی په یو وخت کې وتوانېدل چې ټول کانفلیکټینګ پاورز په اعتماد کې واخلي. مثلا چین او امریکا یې په یو وخت کې په اعتماد کې وساتله، روس او امریکا یې په یو وخت کې دواړه په اعتماد کې وساتل، ایران او سعودي دواړه په یو وخت کې په اعتماد کې وساتل. هم یې ایرانیان خوشحاله وساتل. 2 کاله مخکې له ایران سره د پاکستان مرزي شخړې ډېرې زیاتې شوې وې، سرحدي شخړې. لکن دا اوس په د اوس کې هغه د پاکستان له سعودي نه تر ټولو غټ ډیل واخیستې. سعودي د یو ډول د پاکستان فوج د حرمینو د ساتونکي ټایټل پې باندې واخیست، چې یعنې سعودي ساتنه به پاکستانیان کوي. او سعودي ساتنې او د سعودي پارټنرشپ ته تاسې په ډېره سپکه سترګه مه ګورئ. یعنې د پاکستان چې اټوم ترلاسه کړ، د سعودي په پیسو یې ترلاسه کړ. پاکستان چې تر اوسه پورې څه د تعزیراتو په مقابله کې درېدلی دی چې د اټوم جوړولو په مرحله کې دوی باندې ډېر تعزیرات وارد شول، دا د سعودي د پیسو او د قرضو په مټ باندې دوی وکړای شول. سعودي ایران ته پاکستان ته ډېرې غټې پیسې ورکوي. نو هدف دا دی چې په دې لوبه کې د چین او د روس بیلانس کول د پاکستان لپاره ډیپلوماتیکې لارې په دې خاطر اسانه ده چې پاکستان په خپل هغه په میز کې مخکې موږ تاسې خبره وکړه چې له دوی سره یوه پره اضافه ده او ډېره قوي پره ده چې هغه افغانستان ده. د افغانستان په سر باندې دوی خلک ویروي هم. مثلا دا اوس د روس لپاره د افغانستان څخه ډېر لوی تشویش ده چې که چېرته سنټرل ایشیا له افغانستانه تهدید سي او د روس ګټې په سنټرل ایشیا کې تهدید سي. د چین لپاره هم دا ډېر لوی تهدید د افغانستان چې که چېرته له افغانستانه د چین پروژې په سنټرل ایشیا کې او په ساوت ایشیا کې ټارګټ سي، دا به څنګه کېږي؟ د دغه شي ګارنټي څوک ورکوي؟ چین او روس ته. د دې د مخنیوي ګارنټي څوک ورکوي؟ پاکستان یې ورکوي که نه؟ دا اوس یې عملیات کوي، په دې باندې روس هم خوشحاله ده. وایي دا ترهګر چې څومره دوی وسلو ذخایر له منځه ولاړ شي، دا د روسانو امنیت ته ګټه کوي. چینایان هم پرې خوشحاله دي چې دغه ترهګر او د طالبانو دا بلاوې څومره بې وسلې، څومره کمزوري، دا د روس او د چین امنیت ته ګټه کوي. نو روس هم پرې باندې خوشحاله کړی، چین هم پرې خوشحاله کړی، ټرمپ هم پرې خوشحاله کړی. د دغو عملیاتو مصرف هم له ټرمپ اخیستی ده، سعودي هم خوشحاله کړی ده. او په دې خبره کې متاسفانه ووایو که یعنې پاکستان لکه څومره چې موږ تاسې خلک استخفاف ورته کوي چې دغه د ټماټر یې نه خرڅېږي او پیاز یې نه خرڅېږي او دغه په دا سوالګر حالت کې پاکستان خلک وایي اوښ چې له تندې مړم سي په کومي کې یو تاکه یو اوبه یي. پاکستان چې بیخي په دغه حالت کې له تندې مړ اوښ وي هم پاکستان کې دا شیمه شته چې د افغانستان په سر باندې د دې سیمې سره خپلې اړیکې بیلانس کړي او افغانستان هضم کړي. او افغانستان یې عملا هضم کړی ده. تر اوسه که خلکو ته معلومېده که نه معلومېده، اوس خو به تر دې جنګ وروسته افغانانو ته ډېره واضحه سوې چې دومره په سرو سترګو وژنې په دنیا کې امریکایان هم نشي کولی. مهرباني. قرار صاحب تر دې نور قوي نه تحلیل نه کېده. ډېره مننه. خو رمضان قرار صاحب له دغه حالت څخه څنګه وتلی شو؟ مثلا د پاکستان له لاسه دغه پره څه ډول ویستلی شو؟ تاسو وړاندې د ملي قیام خبره هم وکړه، هغه د بحث په لومړیو کې. آیا په دغسې یو هیواد کې ملي قیام ممکن دی چې 50 کاله ټکول شوی وي، قدم په قدم مدرسه وي، د مدرسې نسل فضل الرحمن ته د زمري خطاب کوي، پاکستان د هجرت دیار او یا خپل دویم کور بولي، او ولس مطلق بېسواده هم پاتې شوی وي، د ملي قیام تجربه هم په اوس کې ونه لري، د راټولېدو او منسجمېدو ظرفیت هم ونه لري. څنګه ممکنه ده؟ څنګه په کوم اساس دا پره د پاکستان له لاسه څه ډول یې ویستلی شو؟ ګورئ، زه به په دې بهتره په دا ده چې په دې وغږېږم چې ولې دا شی ممکنه نه ده، تر دې سرته وغږېږم چې څنګه ممکنه ده. ګورئ، تر څو چې طالب په افغانستان کې واکمن وي، د افغانستان له دې حالته نه وځي. په څو دلایلو درته وایم. اول دلیل خو دا ده چې طالب د پاکستان نوکر ده، د پاکستان سپی ده، د هغوی په اشاره کوي، نو پاکستان زموږ دښمن ده. پاکستان په دې لوبه کې افغانان او د افغانانو جغرافیه قرباني کوي، او د افغانانو ژوند او د افغانانو ثروتونه او دا شیان د پاکستان په خدمت کې دي. اول خو په دې دلیل طالب پاکستانی ده،
جمعیت علماء اسلام ګوند په کابل واکمن ده. دا اوس د وزیرانو نومونه درته اخلم. حبیب الله آغا، مولوی نجیب الله، مولوی نور جلال، دا وزیران دي. سیاحت عامه وزیر، شهرسازي وزیر، د معارف وزیر، مولوی منصور، مولوی متقی، داخله وزیر، د دغه وزیر، د خارجه وزیر، مولوی کبیر او خپل حقانیان خلیفه، دا ټول پاکستانیان دي. دا ټول په شناختی کارت پاکستانیان دي. کورنۍ په پاکستان کې دي، جایدادونه پاکستان کې دي، پاکستان له فوج سره روابط لري، پاکستان ته ځي او راځي، د اختر پر رخصتیو کې پاکستان ته ځي. دا ټول پاکستانیان دي. او دا خلک په کابل په هغه کې په زور کې، دا خو خلک دي چې موږ یې مخامخ پیژنو چې څیرې بربنډې دي. لیکن هغه خلک چې څیرې نه دي بربنډې، چې هغه په کندهار کې ناست دي، هغه امکان لري بیخي فوجیان وي، هغه امکان لري بیخي بټو جټو دغه بلاوي. هو نوز، ځکه د هغوی خو څیرې پټې دي. دا خلک خو مقرر کړی سوي دي. څوک یې مقرروي؟ دغه مولوی کبیر دا خو مقرر سوي دي، یو چا مقرر کړي دي. په یو شفاف حکومت کې خو د قواو ترمنځ رابطه معلومه وي، د تقرر مرجع معلومه وي، د اقتدار مرجع معلومه وي. دلته خو هغه نه ده معلومه. په امارت کې خدا نه ده معلومه چې دا مقررول څوک کوي. دا څوک چې مقررول کوي د هیبت الله څوک ده؟ دا په لا اله الا الله که په کابل کې چاته معلومه وي، که به دغه پاکستانیان نه دي، دغو ته لا معلومه وي. دا کوم پاکستانیان چې په کابل کې ناست دي، دوی ته لا نه ده معلومه چې اصلي کیسه سره کوم روانه ده. نو اول دلیل خدا افغانستان له دې حالت نه راوځي. ولې نه راوځي؟ ځکه پاکستان په حاکم ده. څو پاکستانیان په افغانستان حاکمي، افغانستان له دې حالت نه راوځي. دوم دلیل، که چېرته بیا داسې سي چې دا پاکستانیان توبه وباسي، وحی ورته وسي، خوب وویني، یا بله طریقه وسي، دا خلک د پاکستان دښمنان سي. دا خلک بیخي وچ ککړ د پاکستان دښمنان سي، بیا هم افغانستان له دې حالته طالب په موجودیت کې نه راوځي. ولې ته وه؟ ځکه له دې حالته راوتل په کامیابه ډیپلوماسي، مخکې مو وویل چې پاکستان د ملټري ترمنځ هغه چې دی ترڅنګ یې چې دی د پاکستان غټ زور چې دی ډېر قوي کامیابه ډیپلوماسي ده. د دې حالت نه د راوتلو لپاره کامیابه ډیپلوماسي پکار ده چې هغه طالبان تر اوسه هېڅوک په نړۍ کې په رسمیت نه پېژني. او چې ویم پېژني، دا به په دې معنا نه وي چې دوی ته به خلک ښه زړه ورډوي، یا به د دوی سره خلک د همکاري لپاره دوی په رسمیت پېژني. دوی ته که څوک سفارت ورکوي، د دې لپاره یې ورکوي چې افغانان پرې ډیپورټ کړي. دوی ته څوک سفارت په جرمني کې هم ورته سفارت ورکړي، د همدې لپاره چې افغانان پرې ډیپورټ کړي. په یو کې هم چې د سفارت د خلاصولو خبرې کېږي، د همدې لپاره کېږي چې افغانان پرې شکنجه کړي، افغانان پرې ډیپورټ کړي. دې لپاره نه ورکول کېږي چې د دوی په وسیله افغانانو ته څوک امتیازات ورکړي. دوی ډیپلوماتیک پاور نه لري. دوی افغانستان له ټولې نړۍ په قصدن منزوي کړی، ځکه دوی منطق دا ده چې وایي موږ نړۍ ماته کړې ده. نو چې نړۍ چا ماته کړي، هغه بل نړۍ سره ډیپلوماسي څنګه کوي؟ دغه نړۍ ماته کړي، یعنی انسانیت یې مات کړی دی، انساني ټولنه دوی ماته کړې ده. خو دغه انسانیت ته ماتې ورکړې ده. نو خبره دا ده چې که چېرته دی له پاکستان سره مخالف هم سي، چون دی ډیپلوماتیک پاور په هېڅ اعتبار هم نه لري، ځکه ډیپلوماسي خو یوازې هم نه ده چې تا خلک په رسمیت وپېژني نو ته ګواکې ښه ډیپلوماسي دې پیدا کړه. نه، خلک چې دې په رسمیت وپېژني هم تر هغه وروسته هم د تا ډېر ډیپلوماسي هم چې د هغه خپل وسایل لري. مثلا پبلک ډیپلوماسي ده. پبلک ډیپلوماسي کې له سپورته نیولې تر میوزیکه پورې، تر آرټسه پورې، تر علمي کادرونو پورې، دا ټول رول کې لري، تر ریسرچه پورې. ته په افغانستان کې دا اوس ریسرچ بند ده. تاسې په دې خبر یاستئ چې دغه د مونوګرافونه لیکل دا سیده د دې تایید به هم له امارت اخلي. مونوګراف ته په داسې موضوع نسي لیکلی چې اجتماعي موضوع یا داسې موضوع په دې باندې ته په پوهنتون کې د مونوګراف اجازه څوک نه درکوي. ته به بیا ډیپلوماسي کوي، او ډیپلوماسي ترڅنګ به ته ریسرچ انسټیټیوشنز نه لري. بغیر له ریسرچه به ډیپلوماسي کوي، دا هېڅ امکان نه لري. ځکه یو سفارت چې یو چېرته یو پروپوزل وروړي یا یو چا سره یو بحث کوي، هغه اول شی چې ځینې غواړي ورته وایي راوړه دا کومه خبره چې ته کوې، دا د کمې سروې په بنیاد ده، د کم ریسرچ په بنیاد ده، د کمې ډیټا په بنیاد ده. ډیټا به ملایان کنز القدري راټولوي. ډیپلوماسي نه لري، د ډیپلوماسي وسایل نه لري، او مشروعیت نه ورته لري. په دې خاطر دا حالت د طالب تر موجودیت لاندې له دې حالته موږ نسو راوتی. دا دومه
درېیمه خبره دا ده چې په داخل کې دوی د افغانستان بشري قوت ځپي. دوی یې نه ځپي، د دوی نظریه یې ځپي. ملایت داسې شی ده چې دا د انسان عقل قیدوي، عقل محدودوي، او عقل چې محدود سو د ټولنې بشري قوه محدودیږي. بیا انسانان د ټکنالوژي کې اختراع او ابتکار نشي کولای، په آرټس کې اختراع او ابتکار نشي کولای، په اجتماعیاتو کې اختراع او ابتکار نشي کولای. دا ابتکار چې دا د ټول د آزاد عقل د فری مایند کار ده. دا د تر استبداد لاندې غلام ذهنیت کار نه ده چې هغه تا ته تخلیق وکړي، هغه تا ته نوی فکر ایجاد کړي، هغه تا ته نوې تیوري ایجاد کړي. دا تیوري چېرته ایجادیږي؟ په مباحثه کې. مباحثه خو دوی منع کړې ده. نو خبره دا ده چې دوی په افغانستان کې د افغانانو بشري پوټنشلونه ټول له منځه وړي دي. موږ چې له دې حالته وځو خو یا به په قوي اقتصاد وځو یا به په قوي نظامي قوت وځو. نه قوي اقتصاد لري نه قوي نظامي قوت لري. تر دوی لاندې خو درګرده موږ هغه نظامي تاسیساتو بناګانې سوي. دا اوس په دې تېر 2 میاشتې جګړه کې د 500-600 میلیونو په ارزښت باندې خو یوازې موږ زیربناوې له منځه تللي دي. یو تعمیر چې له منځه تللی د تر 50 میلیون ډالر پورې ارزښت درلود. رنویګانې له منځه ولاړې، پاور سټیشنونه له منځه ولاړل، وسلې او مهمات له منځه، ټول شیان ولاړل له منځه. نظامي قوت نه لري چې هغه بیرته د هغه وسیله ده د دغه حالت د وتلو. ټکنالوژي نه لري، بشري قوت نه لري، اقتصاد دې په پاڼ ولاړ ده. اقتصاد د اوس موږ په ډیفلیشن کې یو، په منفي 2 درجه د هغه کې یو. د یعنی داسې حالت ته موږ برابر یو چې که چېرته افغانۍ رالوېده، دا به داسې نه رالوېږي لکه یو ماشوم چې له چوکۍ ولوېږي. دا به داسې رالوېږي لکه یو ماشوم چې له 14 منزله راولوېږي. دغسې به فری فال سقوط کوي او بېګا به د خلکو په بانک کې 1,00,000 افغانۍ پرتې ایثار به هغه 1,00,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ ورته حساب وي. په دغه شکل باندې به افغانۍ رالوېږي. دا د هغه خبره ده، دا د ارقامو خبره ده، د اقتصاد پوهانو خبره ده. هیله ده زما په خبرو باندې تاسې سبجیکټ میټر ایکسپرټس راوغواړئ چې هغه په موضوع باندې تخصصي درته وغږېږي. خلاصه د بحث مې دا ده، تاسې پوښتنه دا وکړله چې د حالته به موږ څنګه خلاصېږو. زما اوله خبره، اول کنکلوژن دا ده، البته نور بحث هم شته دی خو نور دوستانو ته به وخت ورکړو. اول کنکلوژن مې دا دی چې د طالب په موجودیت کې تاسې له دې حالته نه خلاصېږئ. بیخي دا خوب لا مه ګورئ چې له دې حالته به موږ د طالب په موجودیت دې اړوند مې پوښتنه ده، قرار صاحب په همدې اړوند مې پوښتنه ده. زه به دغه خپله وروستۍ پوښتنه وکړم، بیا به د نورو دوستانو ته وخت ورکړو چې دوی حوصلې را سره تنګې نه شي. قرار صاحب تاسې دا بیخي رد کړه چې د طالب په شتون کې له دغه حالته د افغانستان وتل اصلا ممکن نه دي. خو له افغانستانه طالب څنګه لرې کوي؟ له ورته حالت سره ایران هم مخ شو. په ایران کې هم له تېرو 13 کلونو راهیسې، یا که ووایم له 40 کلونو راهیسې د اخوندي رژیم په خلاف باندې ایرانیانو هم پاڅونونه وکړل، هم لارو ته راووتل، کوڅو ته راووتل، مرګ یې قبول کړ، خو په دې ونه توانېدل چې اخوندان را نسکور کړي. د ایران ټولنه نسبت د افغانستان خلکو ته لوستې هم ده، زر منسجمېدلی هم شي، او د لویو لاریونونو ظرفیت هم لري. خو افغانان دا ظرفیت نه لري. تاسې به لیدلي وي په افغانستان کې لاریون کول، فکر نه کوم چې زر کسان یو څوک په یو ځای سره راټول کړلی شي. یوازې دغه د انتخاباتو په جریانونو کې راټولیږي سره. نور کله چې د وطن داسې دغه خبره وي بیا هغسې نشي راټولېدلی. ایرانیان چې په 13-40 کلونو کې ونه توانېدل، بالاخره اړتیا پېښه شوه چې امریکا او اسرائیل باید مداخله وکړي. دا هم لا معلومه نه ده چې کولی شي او که نه چې اخوندان راوپرځوي، یا اراده د دې موجوده ده او که نه. څنګه به په افغانستان کې ملایان را نسکوروي؟ آیا افغانان دا ظرفیت لري؟ که ظرفیت لري چېرته یې ښودلی؟ یوه بېلګه یې راته ښودلی شئ؟ آیا موږ کولی شو؟ ګورئ داسې ده، ملایانو را نسکورېدل، البته د افغانستان ملایان او د ایران ملایان فرق لري. ایران کې یو منظم هیواد و، منظم سټیټ و. ایران ډېر زیاته بشري ظرفیتونه درلودل. په ایران کې هیڅ وخت ښوونځی نه ده تړل سوی، څه خو دا معنا چې د ښځو ښوونځی یا د نرو ښوونځی. ایران له اولې ورځې تیل درلودل، بهترین تیل یې درلودل. ایران بحر ته لاسرسی لري، بهترین موقعیت لري. د ایران ډېر زیات نفوس د افغانستان په تناسب باندې 2 چنده نفوس دی. د ایران
جغرافیه پراخه ده، جغرافیه یې ډېره لاند لاکډ، یعنې په داخل د ایران قرار شي په بخښنې سره عراضي قرار شي په بخښنې سره په دې پوه یم د ایران خلک بار راپورته شول تر څو اخوندان رانسکور کړي مګر ونه توانېدل. افغانان دا ظرفیت له کومه کوي چې دغه افغانان یې کولی شي. افغانان د دغو سپیو شړل دومره غټه مسله نه ده. اول خو دې خلکو دومره پښې نه دي خښې کړي. دا اوس هم افغانان طالبانو نه دي راایسار کړي، افغانان امریکایانو راایسار کړي. له ورځې بلې ته قرار صاحب ظرفیتونه ځپي، خلک تبعید ته اړ کېږي، مهاجرتونه شته دی، ډېری خلک د مدرسو په وساطت د دوی د فکر لارویان ګرځي. همدا اوس په افغانستان کې همدا اوس 1250 مدرسې دي، 4 میلیونه کسان پکې زده کړې کوي. که دا 4 میلیونه کسان دوی په خپل فکر باندې وروزي څنګه یې راغورځوي؟ ثاقب صاحب ګورئ، اوله خبره خو دا ده چې موږ پوره ټولنه ده، ټولنه د په یو مکتب او په یو فکر پسې نه ځي. په دې چې ته افراد انډاکټریټ نیټ کې یا ایجوکیشن له لارې خلک انفلوئنس کې، که ملتونه تسخیرېدل، خو کمیونیزم به هیڅ وخت نه وای له منځه تللی. کمیونستان تر دوی زر چنده ډېر قوي و، قوي انسټیټیوشنز یې درلودل، قوي تعلیمي نصاب یې درلودل، ادبیات یې درلودل. د کمونستانو په مقابل کې یو بلاک ودرېده. خو زه درته وایم بلاک خو شته دی، طالب مقابل کې ټول انسانیت ولاړ ده. خبره دا ده چې په دې باندې چې ته په ټولنه کې په یو خاص ایډیولوژي خلک وروزي، دا منفي تاثیر لري، مثبت تاثیر نه لري. ځکه د خاصې ایډیولوژي خلک چې دي هغوی بیا په نورو باندې نورو سره د فاصلې را جوړېدلو سبب کیږي. هغوی د نورو منابع لوټ کوي، له نورو دندې اخلي، له نورو قراردادونه اخلي، له نورو کارونه اخلي، له نورو وظایف اخلي. ایران چې دومره دوام وکړ ځکه د هغوی د ایران ملایان چې دي ډېر ټالرنټ دي. د ایران ملایان ډېر زیات نرم دي. د هغوی وظایفو په حکومتي دستګاه کې له پاس یو څو نفرو ملایانو را پرته. پرون مې یو امریکایي ډیپلوماټ اورېده، هغه وایي چې زه چې موږ چې ایران ته تللي وو، د ایران بیروکراټان چې وو هغه عینا لکه موږ غوندې خلک وو. یعنې هدف دا دی چې د ایران د حکومتي دستګاه ټوله له ګیرخریلو، له بریتورو، له هغه ډکه ده، له نشنلیستو ایرانیانو ډکه ده. نه د دین په کیسه کې دي، نه لمونځ کوي، نه وروره د نورو شیانو په کورو کې ډرینکونه هم کوي وروره. هغه رقم خلک دي، د دوی سره د مقایسې وړ نه دي. هغه د دوی د مدرسو کیسه چې ده په دې کې شک نشته. زموږ ستاسې کار لږ ګرانه کوي، په دې کې شک نشته، خو زموږ کار اسانه کوي. هم اسانه کوي هم په دې چې د هر شی چې اوورډوز شي هغه په فساد رامنځته کوي. د تا په بدن کې چې بوره زیاته شي، څومره ښه شی ده، څومره خوږ شی ده، خو چې بوره دې په بدن کې زیاته شي بدن دې ورسره امبالانس کیږي. ملا غوندې یو مضر حشره چې په ټولنه کې زیاته شي ټولنه یې استفراغ کوي. دا زه په ډاډ درته وایم. د افغانستان ملایان چې دي دوام نه کوي. دا اوس هم چې دوی چې دا اوس هم په افغانستان ځان تحمیل ساتلی ده، دا د امریکایانو په زور ساتلی ده. دا د امریکایانو اراده ده د ساتلو تر شا. دا چې 1 کال یې ساتي، 15 کال یې ساتي، 6 کال یې ساتي، خدای پوهېږي. خو پاکستان ته دغه اوږد لاس دا امریکایانو ورکړی دی چې دوی دغه کې په افغانستان باندې خپل لاسپوڅي مسلط وساتلی شي. زه البته دا زما نظر دی، نوره نړۍ هم په دې کې رول لري. یعنې د نورې سیمې هم ګټې په همدې کې وي چې په افغانستان کې یو کمزوری واکمن موجود وي، چې په افغانستان کې ملي دولت نه وي، په افغانستان کې جمهوري دولت نه وي. په دې کې د ایران هم ګټه وه، ځکه ایران چې کله په جمهوریت چې په افغانستان کې جوړ سو، د ایران یې اوبه راوګرځولې، ایرانیان یې بیخي په چغو بغارو راوستل. د ایران لوی مقام اشرف غني ته مخامخ تهدید وکړ، مخامخ یې اشرف غني ته اخطار ورکړ چې ګوره په دغه ځای کې به ته نه یې. او هغه د اخطار یې ترسره هم کړو، بالاخره یې طالبان وساتل، په افغانستان یې رامرچ کړل. نو اوس د دوی په ساتلو کې داخلي دومره د داخل د خلکو قناعت دومره رول نه لري لکه له د باندې ساتل سوي دي. په داخل کې چې خلکو دوی ته غاړه ایښې ده، په همدې خاطر یې ایښې ده چې فکر کوي چې له د باندې دوی په موږ تحمیلېږي او موږ ملاتړ نه لرو. که نه زه قسم درته خورم دغه یو د کونړ او د ننګرهار د مشرقي خلک دومره ورته پاخه دي، د ټولو خلکو دا رقم زړونه ورته ډک دي چې له یو طرفه یو غږ راوکړي. او دا زه خبره زه له خپل هغه نه درته کوم، د موږ تاسې یو ډېر مخور مشر له لندن تللی و، ما زنګ ورته وویل، ما ورته ویل مال دا ډېر نور خلک ځي افغانستان ته، نورو خلکو خبرې ما ته ډېرې مهمې نه دي، لیکن تا زه پېژنم چې ته یو داسې څوک یې چې د خلکو نبض معلوموی چې مال په وطن کې څالو. هغه دا خبر راته وکړه، وایي والله چې د وطن خلکو ته له هره طرفه یوه وسیله را پیدا شي. دومره خلک له دې سپیو په تنګ دي چې په خوله خو د دوی غوښې در وش کوي، په خوله
مسله دا ده چې خلک مایوسه دي، مایوسه په دې خاطر دي چې موږ یې په ډېر شکل پر رواني جګړه کې موږ وځپلو. په داسې شکل یې افغانان وځپل، خلکو ته یې یوازې دا نه چې موږ یې بګیل کړو. د مړزانو د چرګانو په جنګولو کې یو چرګ او مړز ماتېدل دي، په جنګ کې یو بګیل کېدل دي. بګیل کېدل دې ته وایي چې هغه دوباره جنګ ته نه راځي، هغه ته بګیل وایي. مړزان چې کله په جنګ کې یو داسې مات سي چې هغه بیخي دوباره میدان ته نه راځي، هغه بیا بګیلي. او یو مات یې هغه داسې سبا ته بیا هم جنګ ته راځي. موږ تاسې افغانان یې په رواني جګړه کې بګیل کړو. اوس موږ تاسې ته په ذهن کې یو وهم جوړ شوی ده چې دا ملا چې ده د ده سره لکه چې مقابله نشي کېدی، دی لکه چې مرمۍ نه خوري، دی لکه چې رښتیا 40 هېواده نشي ماتولی. د دې 40 هېوادونو ډرامه چې ده دغه په موږ باندې دا د 15 کاله وچلېده. اخر هم همغه پنجابی راغی، خپله ډرامه یې په خپله کیسه یې چې د 40 هېوادو ته ماتې ورکړې ده، هغه په دوی په د خپله ډرامه کې هغه شی پوچ سول چې 40 هېوادونو نه دا د یو هېواد د تر ټولو خیرن هېواد په مقابل کې هم دا د سپي زمن نسي درېدی. 40 هېواده خو څه کوي؟ زه په دې باور نه لرم چې دوی د ایران د ملایانو غوندې دوام وکړي یا د مقاومت وکړي. خبره په دې کې ده چې افغانانو ته څه وخت لاره ور پیدا کېږي. دا اوس حالت داسې راغلی ده. دې شي ته خلیزاد هم ډېر وارې اشاره کوي، که تاسې پام کړی وایي د سیمې اجماع د افغانستان په اړه اجماع لا برقراره ده او اجماع موجوده ده او اجماع ده او اجماع ده. دغه اجماع چې ده د خلیزاد لعین رامنځته کړې وه. کله چې جمهوریت سقوط کاوه، خلیزاد چین ته، هندوستان ته، ایران ته، حتی ایران ته یې سفرونه وکړل، چین ته یې، هندوستان ته یې سفرونه وکړل، پاکستان ته یې سفرونه وکړل. دا سیمه یې په یو څه قانع کړه. داسې سټلمنټ د دې هغه څه شی دی، د دوی څه شی ده له نړۍ سره، له سیمې سره موږ نه پې پوهېږو. موږ خو د قطر د ډرامې په دغه باندې خبر یو چې هغه یو کاغذ یې راووت، په پټو ضمایمو یې غږېږو، خو په دې باندې موږ باید ډېر غږېدلی وای چې د قطر تر تړون مخکې چې خلیلزاد چین ته سفر وکړو، هندوستان ته یې سفر وکړ، ایران ته یې سفر وکړ. دې هېوادونو ته یې د افغانستان په دې لوبه کې، په دې پای کې کومه برخه ورکړې ده، کوم سهم یې ورکړی ده، په څه شي باندې دا هېوادونه قانع کړل، په دې موږ نه یو خبر. دا خو به وروسته په استخباراتي اسنادو کې راوځي چې امریکایانو چین ته په څه شي قناعت ورکړی ده، هند ته یې په څه شي قناعت ورکړی چې له پاکستان سره همکاري وکړي. په دغه شي باندې موږ نه یو خبر چې هند او پاکستان ولې کوآپریشن وکړ د کابل په سقوط کې. تر اوسه موږ تاسې په دې شي باندې نه یو خبر، او ځکه نه یو خبر چې دغه اسنادو ته موږ لاسرسی نه لرو. نو په افغانستان باندې دوی پردو راتپلي دي او د ملایانو واکمني چې ده دا هسې پړسېدلی پوکڼه ده. په خدای دا رقم درز به در وکړي. او سقوط خو یې زه ایمان لرم چې دا شی به سقوط کوي، او په دې ایمان لرم چې ژر به سقوط کوي. داسې ډېر وخت کې سم نه ده. مسله دا ده چې دوی چې کوم تاوانونه افغانستان ته رسوي، بعضې تاوانونه داسې دي چې هغه به ریورس کول به یې ډېر مشکل وي. مثلا نسل دې ضایع کېږي، هغه نسلونه ته بیا په 10 کلنۍ کې بیا ته یو سړی نسي باسواده کولی، هغه نسل دې ولاړ. یا مثلا دا اوس پاکستان ځمکې نیسي، دا ځمکې چې بیا بیرته ته ځینې نیسي، دا بیا ډېر لویه لانجه غواړي، بیا به په دې کې ته ډیورنډ له لاسه ورکوې، بیا به ډېر نور کار کوي، بیا میلیونونه مړي پکې کوي. مثال قومي نفاق دا کوم رقم چې د افغانستان ملي باف ته زیان ورساو او قومونه یې سره واچول، دا شی بیا بیرته ریورس کېدل ډېره مشکله دي، ځکه دا عقدې دي او په دې باندې بیا بیخي ډېر کار ته ضرورت. یعنې په جمهوریت کې چې موږ تاسې، زه یو وخت به په دې خیرخانه کې دغه کېدل، په خیرخانه کې به لاریونونه کېدل، دا د مسعود ورځ به لمانځل کېدله. زموږ یو ډېر هوښیار ملګری دی، داسې پوست نرم غږېږي، عاجزه سړی ده. هغه ما ته ویل، وایي قرار صاحب دې خلکو یوه خلطه مالګه په 4 لکه اخیستې ده، تر څو چې وایي د هغې مالګې تاثیر ختم نه شي، د حالت په دا رقمي. او رښتیا خبره دا وله چې طالبانو په تېره دوره کې نور قومونه ډېر زیات عقدمن کړل، دومره حد ته یې عقدمن کړل. او رښتیا خبره دا وه، د موږ په غزني کې د موږ هزارهګان په اقتصادي محاصره لاندې راوستي وو. په خلکو به په خرو باندې د هزارهګانو سیمو ته مالګه او د ضرورت سامانونه انتقالول. له غزني تر هزارجاتو پورې خلکو دومره ګټې وکړې، په خدای خلکو د دوبۍ کارونه ورته پرېښودل، دلته ورته پراته وو، هزاره ورته پې قاچاق ووړ.
یو وخت د موږ د کیسه ده ډېره مشهوره کیسه ده چې خلکو خره اخیستي وو د ازرجاتو د قاچاق لپاره. نو داسې جنګونه د طالبانو وکړل چې د په زانګوګانو کې والله بله ماشومان مړه کړل په زانګوګانو کې. دا خو شکر وباسئ زادیون بخښنه غواړم د بن غونډه وسوله او له هغه وروسته یو نړیوال ضمانت موجود و او چې کله بیرته راغلل د هزارو مشران هم هوښیار وو، هغه انتقامي عمل ونه سول، ډېر ونه سول، وسول خو ډېر ونه سول او ډېر مشکل جوړ نه سو. په جمهوریت کې دا شی موږ تاسې یو حد ته ترمیم کړ، لیکن دا وار که بیا دا خلک ولاړل دا وار یې بېناموسۍ رسولې دي. دغه د 80,000 ښځو خبره چې کوي سر اډمز، داسې 80,000 نه وي چې 80 بېناموسۍ هم د دې پور په افغانستان کې نه پاته کېږي. زه دا درته وایم داسې فکر مه کوئ د افغانستان نه تر ټولو بې زړه قوم به کوم یو وي؟ جوګیان به وي که نه؟ هغه جوګیان نه دي، هغه په غاړو کې سوداوي خرڅوي. قسم په خدای که جوګی چې جوګي د دې خاورې اوبه څښلي که پور در پرېږدي. دا د افغانانو خاصیت ده. نو دې شي ته به بیا حساب موږ تاسې کوو چې څه رقم دا شی سره را جوړ کړو. بل وارې بایا نړیوال ضمانت یې پکې که به نه وي. دا زه له دې حالاتو خلک ځکه نه هېرول نه غواړم چې بیا د طالب په مقابل کې هم نه درېږي. او طالب چې ده دا سرطان ده، د سرطان غده چې له بدنه ونه باسې تر هغه وخته پورې د نورو ناروغیو علاج بې ځایه دی. ډیره مننه قرار صاحب. زه به مې خپل بحث پای ته ورسوم، د نورو دوستانو ته به نوبت ورکړو. خاطر ناست دی انجینر صاحب دی، شمس خوږیاڼی صاحب، دوی فکر کوم یو هم نه دي غږېدلي. نور به دوی ته نوبت ورکړو، دوی هم شاید کومه پوښتنه ولري. بحث بیخي جالب وشو، بیخي ښه وشو، زما دپاره قانع کوونکی و او هیله لرم چې د لیدونکو لپاره هم قانع کوونکی واوسي. مهرباني نه پوهېږم د چا نوبت دی که قرار صاحب ما ته نوبت نه دی معلوم چې د خاطر دی، د شمس احمدي صاحب دی، انجینر صاحب دی، چا دی؟ په وختي راغلی